رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وروسته تقریبا ټولو عربو د لومړي خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت څخه بغاوت وکړ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل یو ستر خلیفہ حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په مرسته باندې د ټول بغاوتونه ډیر زر لمنځه وړل او اوس ټول عرب د مدینه د ریاست لاندې متحد دي. او اوس قصه لږه مشکل کېدونکې ده ځکه اسلام صرف یوازې د عربو نه بلکې یو نړیوال دین کېدو په طرف باندې روانو او مسلمان د نړۍ تر ټولو ستر قوت او طاقت جوړېدونکی و. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټولو بغاوتونو د ختمېدو نه وروسته ټول عرب د هغه د لاس لاندې وو، مګر عرب بیا هم یو غریبه او د دښتې علاقه وه او عرب د متحد کېدو نه وروسته بیا هم یو زبرځواک نه شو ځکه اصلي زبرځواکونه د عربو څخه بهر د روم او د فارس امپراتوریانې وي او دا دواړه امپراتوریانې ډېرې لوی او ډېرې پخوانۍ وي. او د اسلام د اول نه کله چې مسلمانان ډېر زیات کمزوري وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې یو ورځ به مونږ د روم او د فارس امپراتورۍ فتح کوو، د کوم له امله چې بعد د مکې خلکو په هغوی پسې ریشخندې وهلې، مګر اوس صرف یو څو کاله بعد د مدینې ریاست د هغوی سره د جنګېدو په حال کې دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې د رښتیا کېدو لپاره الله جل جلاله له اول څخه اراده کړې وه. مطلب کله چې مسلمانان ورو ورو په مدینه منوره کې بسیا کېدل، په هغه وخت کې د روم او د فارس د امپراتوریانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي، کوم چې به موږ په دې ویډیو کې تشریح کوو. او د دې دواړو امپراتوریانو ترمنځ داسې سختې جګړې شوې وي چې اوس دوی د پخوا غوندې کې قوي نه دي او ډېرې زیاتې کمزوري شوي وي، د کوم له امله چې دا د مسلمانانو لپاره یو غوره موقع وه تر څو یو د امپراتورۍ له منځه یوسي، ځکه دا دواړه امپراتوریانې د اسلام لپاره یو ستر خطر و. لکه د روم امپراتور هرقل په جنگ موتا او همداراز په جنگ تبوک کې د مسلمانانو د ختمېدو کوشش هم کړی و، لیکن بیا هم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومړی حمله د روم په امپراتورۍ نه بلکې د فارس په امپراتورۍ باندې وکړه. او د دې نه صرف یو څو کاله وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو بادشاهانو ته خطونه لیږلي او اسلام ته یې را دعوت کړي، په کوم کې چې تر ټولو بد ځواب د فارس امپراتور کسرا ورکړی او د هغه خط په ډیر غرور سره وشکو او د هغې نه وروسته د مسلمانانو او د فارس د امپراتورۍ ترمنځ یو سړه جګړه روانه وه او بار بار به یې مسلمانانو ته نقصانونه رسول. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خط د شکولو نه وروسته د کسرا زوی هغه ووژو او پر ځای خپله د ایران بادشاه شو. لږ وخت وروسته د هغه زوی د پوځ مشر هغه له تخته وغورځو او خپله یې پر ځای باندې بادشاه شو او بیا نور سره یو ځای شول او هغه یې له تخته وغورځو او د هغه په ځای باندې یوه ښځه ملکه وټاکله او بیا هغه هم له منځه لاړه او پر ځای باندې یو بل څوک مقرر شو. مطلب دا په ډیر لږ وخت کې د ایران د بادشاهۍ 10 بادشاهان بدل شول. نو د دې له امله د فارس امپراتوري ډیره زیاته کمزورې شوې وه او د دې خبرې د مسلمانانو خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته معلومات وو، نو د کوم له امله چې هغه بغیر د وخت د ضایع کولو څخه دوه لوی فیصلې وکړې. لومړی چې د فارس په امپراتورۍ باندې حمله کوونکي به صرف هغه مسلمانان وي کوم چې په خپله خوښه غواړي چې جهاد ته ولاړ شي، او دوهمه فیصله حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته خط ولېږو او ورته وویل چې د جنګ امامه وروسته مدینې منورې ته نه بلکې د خپل لښکر سره د فارس د امپراتورۍ په طرف باندې ولاړ شي. او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 18,000 لښکر سره د ایران په طرف باندې ولاړ او ایران په هغه زمانه کې ډیر زیات لوی و، مګر خالد بن ولید رضی الله عنه چې د کوم ځای د فتح کولو دپاره تللی و هغه ځای ته په نن زمانه کې کوید وایي، چیرته چې ډیر زیات عرب او پارسیان اوسېدل. له تګ نه مخکې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د فارس جنرال ته یو خط ولېږو او ورته یې ولیکل چې لومړی خو اسلام قبول کا، کنه جزیه ورکوه او کنه د هغه نه وروسته چې څه واقع کېدونکي دي د هغه ذمهوار به ته پخپله یې، ځکه زه داسې خلک درولم چې هغه له شهادت سره دومره مینه لري څومره چې تاسو له خپل ژوند سره لرئ. لیکن هغوی خبره ونه منله او د هغه نه بعد حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ایران ولایت کویت ته داخل شو او د کویت والی د خپل بادشاه څخه مدد وغوښت. نو د ایران بادشاه داسې فکر وکړو چې د عربو دومره لوی اهمیت نشته چې د یوې لوی امپراتورۍ سره وجنګېږي، نو د دې له امله یې خپل والي ته اضافه کومک ونه لېږو او د فارس امپراتورۍ دا خبره دومره عادي واغسته لکه په نن زمانه کې چې امریکا افغانستان واخیست او د 20 کلنې جګړې څخه وروسته یې ماتې وخوړله او له هېواده ووتل. ایران څه وړکۍ امپراتوري نه وه بلکې د نړۍ د زبرځواکونو څخه شمیرل کېده او په لویدیځ کې به اکثر د روم د امپراتورۍ سره جګړې کېدلې او د عربو د تیرو زرګونو کلونو راهیسې
هیڅ همت نه شوی چې د پاریس امپراتورۍ په خلاف باندې سر پورته کړي ځکه د اسلام نه مخکې عرب هیڅ کله هم متحد شوي نه ول او د ایران بادشاه د دې یوې غلطۍ څخه مسلمانانو ته ډیره لویه فایده ورسېده او مسلمانانو 18,000 لښکر په ډیر سرعت سره د کویت لومړني ښار کزیمې ته داخل شول. دې ته په کتو سره د کویت والي د خپل 10 یا 40,000 لښکر سره هماغه ښار په طرف روان شو چیرته چې مسلمانان روان ول. کله چې د هغوی ټول لښکر هملته ورسېد خبر شو چې مسلمانان دې ښار ته نه بلکې بل ښار هوپیر ته تللي نو د کویت والي هم بیرته د خپل لښکر سره هوپیر ته ولاړ او کله چې هلته ورسېد ګوري چې حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل ټول لښکر سره بیرته لومړنی ښار کزیمې ته راغلی او هلته ټولو آرام وکړ نو هغه هم خپل لښکر بیرته کزیمې ته راوست او کله چې راورسېدل ګوري چې د مسلمانانو لښکر بالکل اماده ولاړ دی کوم له امله چې دې لښکر ته هیڅ د دمې موقع پیدا نه شوه او دا هر څه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د ښه پلان ګزارۍ له امله ول ځکه هغه غوښتل چې پارسیان باید دومره ستړي شي چې د جنگ په ورځ باندې هیڅ د جنګېدو قابل ونه اوسي او اوس د مسلمانانو او د پاریس د امپراتورۍ د لښکر ترمنځ ډیر زیات توپیر و ځکه د پاریس د امپراتورۍ لښکر د نړۍ د سترو قوتونو څخه شمیرل کېدو او د داسې مسلکي پوځ کېدو له امله د هغوی زغرې او وسایل ډیر زیات درندول د کوم له امله چې هغوی ته د یو ځای څخه بل ځای ته تګ ډیر مشکل و او د عربو لښکر کوم چې رسمي پوځ نه و بلکې عام مسلمانان ول نو د دې له امله د دوی وسایل او زغرې سپک او ساده وي د کوم له امله چې د دوی سرعت ډیر تیز و. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته ښه پته وه چې د تعداد او د طاقت د نګاه نه موږ هغوی ته ماتې نشو ورکولی نو د دې له امله یې د خپل سرعت څخه استفاده وکړه او همدې سرعت د استفادې نه روم او پاریس امپراتورۍ ته ماتې ورکړې کوم چې موږ وروسته بیانوو نو او اخر هم د پاریس او د مسلمانانو لښکر سره مخامخ شول او د هغې د لښکر څخه د پاریس جنرال رامخته شو او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه ته د جنګېدو ننګونه ورکړه او د پاریس لښکر په زوره چغې وهل شروع کړل نو هغوی ولیدل چې د مسلمانانو له ډلې څخه تقریبا 2 فوټه سړی د خپلې تورې سره د هغوی په طرف باندې روان شو ځکه د وجود د نګاه نه حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غبرګون کې یادېدو ویل کېږي چې کله به هغه په اس باندې کېناست نو د هغه پښې به تقریبا د ځمکې سره لګېدې او په زرګونو خلکو کې به لورای ښکارېدو او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د فارسي جنرال ته د جنګېدو لپاره ووتل نو ګوري چې د هغه د لښکر نه ناڅاپه 2 نفر د خپل جنرال کومک ته راغلل او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د یو مسلمان په مرسته باندې هغوی 3 واړه قتل کړل نو د دې سره 2 لښکرو یو په بل حمله وکړه اول جګړه لږه سخته شوه لیکن وروسته د پاریس امپراتورۍ لښکر بغیر د کوم جنرال جنګېدو او د مسلمانانو لښکر د تاریخ تر ټولو لوی رهبر حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په رهبرۍ کې جنګېدو نو مسلمانانو هغوی ته ماتې ورکړه او ټوله علاقه فتح کړه او د پاریس بادشاه یو بل لښکر هم د دوی په طرف راولېږه مګر هغه هم ختم کړ او په همدې طریقې سره د ایران یو مهم ولایت کویت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په واکمنۍ کې راغی او په اول ځل باندې اسلام د عربو نه بهر د یو نړیوال دین کېدو په طرف باندې روان شو نن تقریبا په نړۍ کې 2 بلینه مسلمانان ژوند کوي او ویل کېږي چې په نړۍ کې یو ثانیه هم داسې نه تېرېږي چې اذان ورکې ونه ویل شي لیکن اسلام څنګه یو دومره لوی دین وګرځېد په دې باندې موږ ټولو ته پوهېدل مهم دي نو